مشهور یو ښار چې هغې ته سمرقند وایي او تاسو ته ما تېره جمعه ویلي چې دا ښار یو ډېر قیمتي ښار دی په ازبکستان کې او د تاشقند نه تقریبا د 3.5 ګنټو یا د 3 ګنټو په مزل لرې دی. ډېر آباد ښار دی، ډېر مزیدار. که زه ده ووایم چې تاشقند دارالخلافه ده، لیکن سمرقند ښار ته چې الله کوم حسن ورکړی دی دا ما په ډېرو ښارونو کې او په ډېرو ملکونو کې ولګي. اونه پکې ډېره زیاته ده، بوټي پکې زیات دي، چمنونه پکې زیات دي او ځمکه یې داسې ده زرخیزه چې ټوله د باغونو نه ډکه ده. ګیر چاپېره باغونه او داسې باغونه چې په نظر به ته ګورې چې خدای دا د انګورو باغ دی نو دا به کله ختمیږي. قسم قسم انګور او قسم قسم میوې او پارکونه او چمنونه چې دا سمرقند به زه به ده ویم چې په دنیا کې ما چې څه لیدلي دي کیدای شي نورو ملکونو کې د دې نه هم ښکلي ښارونه او ما چې څونه پورې اندازه رشتې راوګرځېدلې نو ما تر اوسه پورې سمرقند ښار نخښته ښار، ښکلی ښار، آباد ښار، په اونو بوټو زرخیزه دا ما بله نه ده لیدلې. ما تاسو ته ویلي چې امام بخاري رحمت الله علیه کوم ځای کې دفن دی سمرقند په ګاونډ کې دی. د سمرقند نه شپاړس پنځلس شل منټو په مزل دی، 24-25 کیلومیټر. ابولیث سمرقندي لوی فقیه تیر شوی دی، لوی عالم، د دې سمرقند سره د هغه تعلق. سمرقند کې مونږ چې لومبې ور داخل شو یو ځای کې مګانې ودر یو پارک هم ولید او د هغه پارک په خوله کې یو چبوتره وه په هغې د پاسه یو مجسمه وه، مجسمه د کاڼي بوت به ورته ویمه، یو مجسمه وه لوړه، یو سړي بوت جوړ شوی دی په پیتلو کې، یا پیتل یا تانبه، اوس په هر څه چې خو ظاهر کې د پیتلو تانبې ښکاري. نو زه ورنږدې شوم چې دا مجسمه بوت خو ګناه ده، خیره د خلق خو په دې نه دی خو چې دا د چا مجسمه ده او دا د چا بوت دی نو په هغې یې لیکلي چې دا د مرزا اولوغ بیک مجسمه ده. مرزا اولوغ بیک، د مرزا اولوغ بیک یو تاریخي سړی تیر شوی دی. د تیمور بادشاه زمانه کې مرزا اولوغ بیک داسې و لکه دې زمانه کې چې د ساینس او د ټکنالوژي یو ماهر سړی تیر شوي. د هغه زمانې د فلکیاتو، د نجومو، د ستورو او د دې نظام چې د انور او سپومې او ستوري د دې یو زبردست ماهر سړی تیر شوی. لکه اوس داسې یو سړی وي، اوس داسې نه پېښېږي. اوس به یو سړی دی چې هغه به د ستورو او د سپومې د دې علوم به کړي، بل سړی به دی چې هغه ته به د موسمیاتو پته لګي چې دا موسم څنګه دی او څنګه نه دی، یخ کله راځي، ګرم کله راځي، رودې لنډې، د موسمیاتو ځان د ماهرین دي. او بل سړی به داسې وي په دې زمانه کې چې هغه ته به دام پته لګېږي مثلا چې یاره دا علاقه او دا وطن دا به په کم سیزن کې یخي، په کم سیزن کې به ګرمې. ټایمونه اوس خو ټایم ګړی ده. دوی مرزا اولوغ بیک دومره ماهر سړی په هغه زمانه کې چې هغه ته د فلکیاتو، د ستورو، د سپومې، د موسمونو، ګرم موسم به کله راځي، یخ به کله راځي، او تر دې حده پورې دومره علم هغه حاصل کړی و بادشاه ته به یې وختونه ښول. نو د تیمور لنډ بادشاه په زمانه کې دا د هغه یو ساینسدان به وویم ورته، یا د هغه یو لوی د ټکنالوژي یو ماهر سړی و. نو موږ په هغه پارک کې دننه چې ورلو نو د هغه میوزیم و، یعنې د هغه د زمانې چې کم نایاب او ناشنا څیزونه و په هغې کې پراته و، د هغه کتابونه پکې پراته و، د هغه کوره د ځمکې نقشه چې جوړه کړي پکې پرته وه. او یو ځای مو ولیده یو برنډه غوندې وه، په هغه برنډه کې داسې لاندې یو لښتې تللی و، پوخ رکوټې غوندې لښتې و، داسې یو فوټ بای فوټ به و یا فوټ به پلن و، داسې 2-3 فوټه جور به و، پوخ بره برنډه وه. دا داسې د تلې ولاندې کوشوي و بیا داسې بره راوتی و.
ما دا مرګر نه تپوس وکړ او بال پکې پروت و، یو غټ بال خوا کې ورسره پروت و. مې دا څه شی دی؟ وایي دې به دا بال به یې په دې کې رغړاو د میرزا اولوغ بیګ، او په دې بال باندې به د معلومات اخیستل. دا هغه څه خپله تجربه به وه. دلته به ناست و، دا به یې رغړاو هغه سره پورې، بیا به یې د هغې سر نه را رغړاو، نو په دې به هغه څه نقشې معلومول. میرزا اولوغ بیګ. او دا میرزا اولوغ بیګ 1394 عیسوي کې پیدا شوی دی او په 1449 1494 کې 1451 کې دی وفات شوی دی. او قبر یې کوم ځای دی؟ مونږ چې لږ مخکې لاړو نو یو شاهي مقبره وه، شاهي مقبره. په هغه شاهي مقبره کې صاحب من د تیمور لنګ بادشاه مقبره وه. د هغه ټول خاندان، د هغه رشته داران دا په هغې کې دفن و تیمور لنګ. او تاسو ته به دومره لږ وضاحت وکړم د تیمور لنګ بادشاه متعلق. دی په 1376 عیسوي کې پیدا شوی دی او په 1405 کې دی وفات شوی دی. او دی لا ماشوم و د ده استاد و علي بیګ. علي بیګ نو هغه به د ماشومان چې روانې کوي خلک یې وایي. نو دی علي بیګ د تیمور لنګ ماشوم دی. هغه وخت کې پلار یې راوغوښته، وایي ما په ژوند کې ټول ماشومان والي دي، ده له ما اوسه پورې ډب نه دی ورکړی، ځکه ستا دا بچې چې څه کوم سبق ورته وښیم او دی واپس راشي نو د هغه سبق یاد کړي، دی روانې نه کوي، دی بېادبي نه کوي، دی سبق پوره یادوي، د دې بچي خیال دې ساته. پلار یې واقعي خیال وساته. د 10 کالو په عمر کې د قرآن شریف یاد کړی، 10 کالو په عمر کې پر یو خپل ګورو. او بیا ولا خدای بادشاهي ورکړه او ډېره اوږده د حالات دي، ډېر اوږده. خو زه به مختصر درته ووایم، د 27 کاله د خپلې زندګۍ ټول په اسلامي جنګونو کې تېر کړی دی. 37 سال لګیا او چې کومې علاقې کافرانو قبضه کړي دي او کوم وطنونه عیسایانو قبضه کړي دي او کوم وطنونه هندوانو قبضه کړي دي په هغې لګیا دی. 42 ملکې فتح کړي دي په خپل ژوند کې، 42 ملکه. او کومې علاقې فتح کړي دي ډېر مختصر به درته ووایم: کاشغر، خوارزم، خراسان، هرات، د افغانستان دا ټوله علاقه. بیا راغلی دی ایران ته، ایران یې فتح کړی دی، آذربایجان یې فتح کړی دی، بغداد، عراق. جاس کې پکې سړی ستړي کېږي چې دغه ځای ته راځي. او دوی په پیاده لښکر راغلی دی، دا چې څومره قازقستان دی او کرغستان دی نن سبا، او د هغې نه پس افغانستان دی او هرات او قندهار او ایران دا ټول قبضه کړل. بیا ورپسې راغی بغداد ته، عراق دا قبضه کړل. او صاحب من بیا تللی دی د ملتان په لاره انډیا ته، هندوستان یې فتح کړی، میرټ او دیلی. او بیا په دې هم صبر نه دی کړی نو شام ته هم تللی دی. شام کې بیا حلب، حمص دا علاقې د ټولې فتح کړي دي. خو یو غلطي به ته کېده، علاقه به یې فتح کړه، کافران به یې ترې وویستل، څوک به مسلمانان شو، څه به یې مړه کړل، خو بیا به د هغې نه ورته بلې علاقې ته. نو دا یو غلطي به ته کېده چې په هغه علاقه کې به خپل د انتظام یو سړی کلک چې هغه علاقه کنټرول وساتي دا به ترې پاتې کېده. ایران کې چې کله حمله وکړه په ایران دې سړي، نو ایران نه فتح کېده. د ایران نه مخکې د علاقې چې څومره دا نه فتح کېدې. دا هغه زمانه کې د عراق او ایران یو ملک و. چا نه تپوس وکړي دا ولې نه فتح کېږي دا علاقه؟ د دې نه وړې علاقې ما فتح کړو، دا لږ ځای نه فتح کېږي. هغوی ورته ویل دلته یو پیغمبر دی، حضرت دانیال علیه السلام، یو لوی د الله رسول، الله نبی دی، نو ته دا علاقه نشي فتح کولی. د بیا خپل عالمان واغېشتل او هغه پیغمبر قبر له لاړل او د هغه یې ډېر احترام وکړ او د هغه د قبر سره د الله نه سوال وکړو چې الله زه خو دې له د علاقه نه فتح کوم چې زما د بې نوم اوچت شي. زما خو دا مقصد نه دی چې زما بادشاهي دې زیاته شي، زما بهادري دې څوک ومني. الله زه خو ستا د خاطره، ستا د مسلمان ملک د زیاتولو د خاطره دا کار کومه. نو بیا هغه علاقه فتح شوه. نو چې فتح شوه نو په سمرقند کې ما ته چې اوې دلته د دانیال علیه السلام قبر دی، مشهور دی دا،
وی دانیال علیہ السلام په عراق کې دفن دی. تاریخ لیکي دلته سین قبر دی. راشه وګورئ. نو چې زه لاړم د قبر لنو داسې دومره اوږد به و لکه بلکل زموږ دا جومات چې څونه په اوږدو 80 فوټه اوږد قبر، اوږد قبر، داسې لکه دې دیوال نه ونیسه هغه دیواله کو، بلکې دې نه ممکن ده چې یو 70 فوټ 60 فوټ، ځکه ما چې خپله اندازه واخېسته هغې ته دننه څوک نه پرېږدي. د بار نه خلک راځي او بار برنده لګېدلې ده، بینچونه پراتي او هلته کې به هغه بینچونو خلک کیني او خپلې دعاګانې او ذکر و اذکار کوي. د چې ورغلم ما خو منلم نه چې دا د دانیال علیه السلام قبر دی، هغې وایي دا د هغه قبر دی. نو ما هغه هلک ته وایي چې هلکه دغسې خپل تعارف میلمه پاکستان نه راغلي، هغه دروازه کولاو کوي ښځه ورننوځي. موږ ورننوتو. نو غټ قبر و غټ داسې یو 3-4 فوټه پلن غټ قبر اوچته ځمکې نه، شیر مضبوط غلاف پرې د پاسه پروت یو شان، او په هغه غلاف د قرآن شریف ایتونو او سورتونه لیکلي شوي دي، او دومره اوږد تقریبا 4 فوټه خوچه پلن او داسې 3-4 فوټه د ځمکې نه اوچت او 80 فوټه یا فوټه اوږد. موږ دا وکتل. ما بیا تپوس وکړم زما ذهن خو دا نه اخلي چې دا دانیال علیه السلام قبر دا زما عقل نه دی. دا ټیک ده چې د هغه زمانې خلک اوږده دا موږ منو، خو دومره اوږده هم بیا نو دا خو زما عقل نه اخلي. نو بیا یو عالم ما ته دا قصه وکړه، ما ته وایي چې دا د دانیال علیه السلام قبر نه دی. مې ولې دا دومره خلک وله راځي او دلته کې یو جشن هم جوړ کړی دی. ما ته ویل دا چې کله تیمور لن ایران فتح کو نه فتح کېده او بیا د قبر سره د الله نه دعا وغوښته او ایران فتح شو، نو هغه بیا دا چل وکړه چې د دانیال علیه السلام د قبر د ویښ نه لږې معمولي وکنیسته، هغه لږه خاوره راوړه، هغه خاوره یې دلته اچولې ده او په هغې د پاسه یو فردي غوندې قبر جوړ کړی دی. خلک دنیا راځي، څه خلک خو په دې نه پوهېږي. او هغه زمانه کې خو اسلام نوی راغلی دی او یا 15 او یا کاله پرې دروس تېر شوي دي، نو نوی اسلام هلته راغلی دی، نو خلک هم د اسلام نه ناخبر دي، ټول راځي ورته او دعاګانې غواړي. او بله ناشنا مې ده ولیده چې دا قبر په غونډی دی چې لاندې کوس یو چینه ده ډېرې ښایسته او بیدي مزېدار، او د هغه چینې نه یو معمولي غوندې لښتې دننه په ځمکه کې پټ بوتلې دی او یو ځای کې پې برنده جوړه کړې ده او ټوټۍ لګولې دی، قدرتي اوبه بېږي او خلک کاسو کې ځي او سکي. نو ما لکه دا اوبه نه څه دي؟ ما ته چا وی دا هغه چینه ده چې ایوب علیه السلام کوم ځای لمبلې و مې دروغ مه وایه، هغه دلته نه دی راغلی ایوب علیه السلام او نه یې دلته لمبلې. یعنې خلک په دغه سوچ روان دي، کټوري پراته دي اوبه څکي، او دا د ایوب علیه السلام د زمانې چینه ده او هغه دلته لمبلې و ما یې دروغ مه وایه. یو عالم ما ته وایي چې نه هغه خو نه ده، خو موږ اورو داسې چې تیمور لن د دانیال علیه السلام د قبر خاوره د ویس نه راوړو دلته کې واچوله او قبر یې پرې جوړ کړو، نو هغې سره دا چینه پیدا شوې ده او د هغې نه د اوبه روانې دي. بهر کیف ستاسو ذهن کې مې دا واچوله چې د دانیال علیه السلام دا قبر چې تاریخ لیکي چې په تاشقند کې دی یا خلک وایي سمرقند کې دی، نو دا دروغ وایي، دا فردي قبر دی. او که تاریخ لیکي چې دا هغه چینه ده چې ایوب علیه السلام لمبلې دي، نو تاریخي د غلطه خبره ده، ایوب علیه السلام دغې علاقې ته نه دی تللی. نو د تیمور لن بادشاه دا یو کمال و چې هغه دا ټوله علاقه او دنیا فتح کړله، بیا روس ته لاړ، روس یې فتح کړ او چین ته هم که چین یې فتح کو خو هغې کې بیا دی وفات شو. د هغه قبر له لاړو شاهي مقبره ده، دنیا والا راځي خو بره یې ماډلې جوړې کړي دي او اصل قبرونه د ځمکې لاندې دي. دا وی دا طریقه نو چې قبر ته ودرېدو را سړي ته مې تپوس وکړو لیکلي دي پې د پاسه، مې دا د چا قبر دی؟ وی دا تیمور لنګ، دا په یو سپږوړو د ده قاضي القضات څوک پاتې شوی دی؟ چې طالبانو ته پته ده، تاسو ته پته نشته، علامه تفتازاني رحمت الله علیه دا ریلوي شخصیت تېر شوی دی، علامه سید السند دا د ده قاضیان پاتې شوي دي او دې قمقل نه به یو کار به ده کوو، ده چې به کوم سړی قاضي که هغه سړی به قاضي کو چې د هغه نه به د ده په علاقه او په وطن کې لوی ملا نو، دا د یو مسله وه. نو که بل سړی به راغی او هغه به وی چې صاحب د دې قاضي قضات نه چیف جسټس نه زه زیات مولی، نو ده به ورته مناظره وکړې بحث وکړې، نو که ته یې پړ کړې نو هغه به یو که هغې پړ کړه نو هغه به کوزوم تا به قاضي کوم، قمقل وکړ
بیوقوف دی غلط کار کړی دی. نو علامه تفتازاني ډېر لوی ملا تېر شوی دی، ډېر لوی عالم تېر شوی دی. هغې قاضي القضات او چیف جسټس او دا سید السند دا هم ډېر لوی عالم دی. نو دې راغې درخواست یې ورکوي صاحب د دې قاضي القضات ما کې قابلیت ته مه ولګوه. وی راځه تفتازاني سره مناظره وکړه. باس دواړو چې باس یې وکړه په یو وړه غوندې نکته کې تفتازاني غریب لږ ونښته، یې ونښته نو بیا د هغې لرې که تفتازاني او د هغې په ځای دا سید السند قاضي القضات کا. نو قامقل سړی دی بعضې وخت کې لوی عالمي لوی مولي یو ټکي به ورته نه یاد، یو مسله به تېره شوي، یو خبره کې به په هغه وخت سره په ذهن کې نه. بیا علامه تفتازاني غریب د دې غم د لاسه څو میاشتې پس وفات هم شو. نو ما هلته تپوس وکړه علامه تفتازاني خو د چیف جسټس و د هغه قبر چاته پته نه لګېده. سید السند دا خو د ده لوی شخصیت و چیف جسټس و، قاضي القضات د هغه قبر چاته پته نه لګېده. خو د ده د قبر خوا کې بیا هم پکې یو ادب پکې و، د قبر نه سر ته یو بل قبر دی. نو زه هغه ته ودرېدم نه تا به د امیر تیمور قبر یې. نو ما ته هغې وویل چې نه دا د امیر تیمور قبر نه دی، دا د هغه د استاذ او د هغه د پیر قبر دی. او ده را وصیت کړی امیر تیمور چې ما کله ښخوی نو ما به د دې خپل استاذ په خپو کې ښخوی. دا زما استاذ دی، دا زما پیر دی، نو زما قبر چې ما کله ښخوی نو ما به د خپل استاذ خپو ته ښخوی. نو دی د هغه خپل استاذ خپو ته دفن دی. د هغه استاذ نوم یې سید برکه دی، سید برکه ډېر لوی نیک سړی تېر شوی دی. او بیا عجیبه ځان له ځای خوښ کړی دی. یو طرف ته د ده یو بل ډېر لوی بزرګ د سید عمر ورته وایي، سید و د هغه زمانې ډېر لوی ولی الله د زمانې و، یو خوا د هغه قبر دی. او بل خوا محمد سلطان دا د ده خاص مشیر او ډېر نیک سړی لوی عالم و. ما ویل لکه هوښیار سړی دی، یو خوا ته سر ته د لوی بزرګ، ګس طرف ته بل لوی بزرګ، ښي طرف ته بل لوی بزرګ. نو داسې ځای کې دی دفن دی، د پاسه پرې غټه ګنبد دی او شاهي مقبره کې دی خښ دی دفن. زما وروڼو د بزرګانو د نیکانو خوا کې په مقبره کې ښخېدل دا هم د انسان دپاره ډېر لوی برکت دی. زمونږ د شیخ الهند رحمت الله علیه یو ځل چا تپوس وکړ، ورته یې وی چې څوک دا غواړي چې د مدینه کې دفن شه، یا څوک دا غواړي چې د دې حضرت موسی علیه السلام الله نه سوال کړی و چې ټیم یې پوره شو، وی الله ما شام ته ورسوه بیت المقدس سره چې خوا کې د دفن شو. نو د نیکانو خلقو د عالمانو خوا کې ښخېدل دا ځان له یو خبره ده. نو شیخ الهند صاحب نه چا تپوس وکړه چې د نیکانو خوا کې چې سړی دفن شي دله د هغې نه څه فایده شته؟ دله څه فایده ده؟ هغه انسان خو خپل عمل پکارېږي. هغه ورته غږ ونه چپ پاته شو. څو ورځې بس هغه شاګرد لګیا دی شیخ الهند ته به بوځې وایي، نور کسان هم نست دي دې خوا شاته مخکې وروستو او دې ناستې منځ کې به بوځې وایي. نو شیخ الهند هغه شاګرد ته وایي دا به بوځې چا ته وایي؟ وایي صاحب تا ته وه، بل چا ته خو نه وایي. نه نه صاحب صرف تا ته وه. وایي دا هغې دې خوا اخوا په دې نورو لګي که نه لګي؟ وایي او په دې نورو خو لګي. وایي خو تا ته واقعي دا نوا دې اخوا په دې نورو باندې لګي. وایي اوس تا مسله حل شوه، پوه شوې که پوه نه شوې؟ تا چې څو ورځې مخکې ما نه کوم تپوس کړی چې د نیکانو خلکو قبر سره خوا کې ښخېدل دا څه فایده لري که نه لري؟ دقه یې فایده ده. په بوځې وایي ما ته یو خوا بل خوا دې خلکو ته هم فایده رسېږي. دقرنګې دا نیک سړی دا عالم دا بزرګ په ده چې د الله رحمت نازلېږي نو هغه د رحمتونو څه ناڅه جلکې او شاته هم خورېږي. دې وجې نه خو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې کله وفات کېده نو وصیت یې وکړ، بلکې حضرت عبدالله ابن عمر ته وایي چې کله ولګېده په هغه خنجر باندې او پورته یې یوړو او وینې ترې روانې دي او د شربت یې وله ورکړه، د اوسکو شربت جوس، نو چې خوله کې یې وروالو نه ترې په خېټه وتل. پوه شو چې اوس خو زه وفات کېږم، دا خو زما بیماري د اخرې ولاړم. نو عبدالله ابن عمر ته ویې بچې لکه مې یو ارمان دی، یو ارمان اسم نشته. یو ملګري ورته وایي عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه، وایي عمره
تا خو د رسول الله مبارک سره بهترین وخت تیر کړی دی. هغه سره جهادونه دي کړي او چې کله د دواړو جهانو سردار د دنیا نه ته خوشحاله ده تللی دی. عمر خوشحاله هغه نه پس د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره ژوند تیر کړی دی. هغه سره د ښه وخت تیر کړی دی او چې کله هغه هم د دنیا نه ته حضرت ابوبکر صدیق په تا نه خوشحاله تللی دی او بیا د خپل وروستو د عدل انصاف حکومت وکړو. بې انصافي دې نه ده کړې، مسلمان له دې خیر ورکړه او ډېره لویه علاقه دې فتح کړه، مسلمان له دې ورکړه. الله اکبر. څه ورته وایي؟ وی افسوس افسوس بېشک چې رسول الله مبارک سره ما ښکلی ژوند تېر کړ او ما نه خوشحاله تللی. افسوس چې ابوبکر صدیق سره مې خپل ژوند تېر کړ او ما نه خوشحاله تللی دی. خوله کې وایم چې که دا زما سر په سر شي نو ښه به د خدای نعمتونه هم په ما ډېر او ما خدای فضل هم ډېر کړی نو که دا زما شي نه په ما شي سر په سر خو چې مې خدای ونه نیسي نو عبدالله ابن عمر ته بچي یو ارمان مې پړه پاتې دی. هغه ارمان مې دا دی چې د رسول الله مبارک سره خوا کې دفن شم. یو خوا حضور پاک دی بل خوا حضرت ابوبکر ملګری مې دی او ته بابا لاړ بشم د عایشې نه به تپوس وکړم صدیقې نه لکه کوټه خو د هغې دی بچې ورشه او تپوس دې وکړه. عبدالله ابن عمر چې راغی عایشې صدیقې ته وایي ای بابا مې راولېږل ما غریب یې جړل سترګې په اوښکو نه پاکولی او دا مهربان دی پړه چې زما دا قبر د حضرت ابوبکر صدیق خو د رسول الله مبارک په خوا کې شي. عایشې ورته وایي دا خو ما ځان له خوښ کړی ما یو خوا به مې خاوند وي بل خوا به مې پلار وي کوټه زما ده زه چې عمر یې غواړي قرباني ورکړم هغه مې ورکړ. ما یو څه د نورو ملګرو سره چې کوم د مسلمانانو میندې دي بیبیانې دي امهات المؤمنین هغې سره مې په عام قبرستان کې دفن کړي. اوهو دا هغه عایشه صدیقه ده چې یو ځل یې صفت کوي خپل خورایي یې صفت کوي نو عایشه صدیقه څه وایي؟ هغه وایي ارمان لو کنت نسیم که زه داسې وي چې یېره په تېره وی نو چا یادولم نه شو جړل به. عمر صاحب له چې ابن عمر راغی عبدالله ابن عمر زوی وی بچې څه دي در سره څه پیغام دې راوړو؟ وی چې ستا د ارمان کوم هغه خدای پوره کړ. وی ښه بچې دې وخت کې خو زه بس دغه یم جمدې یم خو چې کله مړ شم زما کټ یو څه دوباره ترې تپوس وکړې هسې نه دې وخت کې زما نه حیا کوي او پړی نی دوباره ترې تپوس وکړې نو بیا دوباره چې تپوس وکړو نو مې بس کلمه ولقبه. حضرت عمر صاحب ولې د رسول الله مبارک خوا کې ځان له ځای خوښ کړ د حضرت ابوبکر صدیق په خوا کې خو د یو رسول الله مبارک وپرېږدوه هغه خو د نور او د سپومۍ نه زیات رڼاګانې د الله د رحمتونو برکات دي خو پرېږده د هغې خوا کې دفن خو ځایم کې الله اکبر. عمر خو ځان نه سړی ابوبکر ځان نه سړی نو ما وی چې امیر تیمور کوم ځای خاص د بزرګانو په میاشت کې خاص دا مخیارتوب ده. یو بل قبر دی پکې په سمرقند کې په سمرقند کې د حضرت عباس رضی الله تعالی عنه زوی دی قسم ابن عباس غټه مخبره کې د هغه دفن دی او قبر یې ښخ دی او دا قسم څوک و؟ د رسول الله مبارک د تره زوی دی د حضرت عباس زوی دی او د مختصر ټکي به درته دونه ویم چې دا هغه صحابي دی چې رسول الله مبارک کله وفات شو او غسل یې ورکو نو منګي ور ډک ډک د اوبو د راوړل صرف یو څو کسان د هغې په غسل کې شریک یو پکې دا و حضرت قسم. تاسو اندازه ولګوئ چې د سعودي عرب د مدینې نه ځه ونه مزل دی او بیا د هغې نه راځه عراق ته ایران ته هرات قندهار افغانستان کابل او بیا زه ورپسې د نیل نه پورې د سیند نه ماورا النهر او بلخ او بیا سمرقند او دې علاقو ته د دین د خدمت لپاره سفر یې کړی. زه حیران په دې یم چې دا علاقه په دین څونه آباده وه. امام ترمذي رحمت الله علیه دغلته دفن دی په ازبکستان کې د سمرقند نه تقریبا پنځه نیم ګنټې مزل یې وته ترمز
امام ترمذی پیژنې څوک د رسول الله مبارک دا حدیثو هغه کتاب یې لیکلی چې هغې د خلک نن سبا ترمذي شریف وایي جامع د امام ترمذي سنن د امام ترمذي او صاحب من امام ترمذي څومره لوی سړی دی د هغه هم یو ګوټی واوره نوم یې د محمد د پلار نوم یې د عیسی د نیکه نوم یې د ثورا د نیکه د پلار نوم د موسی او په ترمذ کې یو ښار د بوغ ورته وایي بوغي ورته وایي بوغ هلته دی دفن دی په 209 کې دی پیدا شوی دی 209 او په 201 کم اتیا کې 279 کې دی وفات دی د امام بخاري شاګرد دی د امام مسلم شاګرد دی نن سبا د کتاب ترمذي شریف ته ډېر لوی اهمیت دی زموږ په دیوبند کې دارالعلوم دیوبند کې چې شروع کوي هغوی د دورې شروع کوي د ترمذي شریف نه کوي شروع په ختمول په بخاري کې او زموږ په دارالعلوم حقانیه کوړه خټک کې هم دا یو رواج را روان دی چې هغوی شروع د بخاري شریف په کتاب نه کوي د ترمذي په کتاب دی یاره ده چې کم خدمت کړی دی اوهو امام ترمذي د دې احادیثو مبارکو لپاره د مکې مدینې مصر شام کوفه بصره خراسان د دې ټولو سفر یې کړی حافظه ولا خدای ناشنا ورکړی و نو دا حدیث به یادول داسې حافظه الله ورکړې وه چې یو عالم و دا هغه یو 2 کاپۍ د سره پرتې وې د حدیثو چا نه حاصلې کړې وې دته پته ولګېده چې هغه مولانا صاحب فضل ته راغلی دی هغه شیخ الحدیث حدیث استاد به دورمن نه کړی چې ودرېږه چې ورسره ملاقات وکړم دا خو ما د هغه ما سره پرتې دي خو د بل چا په واسطه بالذات به اورم دې ته زموږ طالبان سند عالیه وي سند به مې عالي شي اوچت شي یا هغه مولانا صاحب له ورغی هغه ته ویل چې صاحب ما سره ستا یو 2 کاپۍ دي د حدیثو نو که مهرباني دې وکړه ما ته دې واورول نو زه به ستا نیغ په نیغه شاګرد شم راوړه کاپۍ ګوره دې درته وایم راوړه د زر هغه خپل دغه کولاو که چې کاپۍ راوستې نو دې غریب تېروتی و د دې استاز کاپۍ نه وې د بل استاز کاپۍ په تېر کې راغېستې اوس که ورته وایم چې دا خو زه تېروتی یم د بل استاز کاپۍ دي نو دې خفه نه شي او نه د سره دونه وخت شته وی کاپۍ دې راوستې وی یو صاحب ومې وستې وی غوږ ورته کېږده استاز وی دا خیال کې دا د مالل د دا کاپۍ داسې ځان ته ونیولې اوس هغه لګیا دی حدیث وایي دې د قصده بته ګرځئ حدیث وایي ناګهان د استاز پې نظر شو وی داسې دی ما سره ټوکې کې په ما د حدیث د دنیا ووې نو ته خو په دې کاپۍ لګیا شې ګوته ګرځئ داسې کې وی صاحب غلطي شوې ده څنګه غلطي وی ما په تېر کې پردی کاپۍ راغېستې وی زه یې ستړې کړه په ما د بلا ګنټې د رسول الله مبارک احادیث ووې نه دې ولیکل زما هغه نشته نو زه دې هسې ستړې کړم ټوکې راپورې کې وی صاحب یاد مې دي تا چې څه ووې ما ته یاد شو وی ووایه نو چې هغه استاد ورته کوم سبق ویلی نو د اول نه اخره پورې ورته هغه 2 کاپۍ په یاد ورتېرې کړې نو استاد ورته وایي دا دې مخکې یادې کړې وې که اوس قسم د الله په ذات چې دا اوس ته ووایي ما په دقه وخت یادې کړې یو بله واقع هم پېښه ده د په سفر کې روانو سفر کې قافله کې چاوي فلانکي شیخ صاحب دی محدث او دا کوم دی هغه دی دورمنډه کړئ وی حضرت ما ته حدیث ووایه ویل چې قلم او کاغذ راوړه اتفاق ته وګوره چې دی راغی قلم کاغذ یې وکته نو صحیح نه وه پاڼې خو شته قلم شته خو صحیح نشته نو پس ته قلم راواغېسته او استاذ ته وی جي وایه وی لیکه وی ښه نو قلم راغېستی دی او په کاغذ هسې د قصده ګرځئ استاد لګیا دی حدیث ورته وی او د قصد هغه ګوته قلم په هغه تشه مشوڼۍ کې وردننه کړي او لګیا دی چې استاد وکتل داسې نظر یې واچو کاغذونه تش پراته دي ام ورته غوسه شو اما تستحیي مني ما د تا د حیا نه راځي زما د سپینې ګیرې ته ګوره لږ بس ته په سپین کاغذ ګوتې ګرځئ زما د ګیوټي وخت ضایع کړو ته اصلي دې ستړي کړه وی صاحب قلم د واک
نور صحیح نه وه نو بس ما څه کړی وې نو یې په ځینې ستړي کولم ولې وایي صاحب یاد مې کړله وایي څنګه دې یاد کړل وایه نو چې هغه استاد ورته څومره حدیث ویلي نو فر یې ورته تېر کړل د دې نه یو ناشنا درته وویم زموږ کتابونه دې یو بله واقع لیکلې ده تاسو وایئ چې خدای دا لاسینګ سړی و په سترګو ړوند شوی و اخر وخت کې حج لته نابینا دی بلکل په سترګو ړوند بشریان غوندې دی خو پیدایشي ړوند دی هغه نابینا دی هغه په سترګو اخره کې ړوند شو حج له روان دی په اوښ سور دی قافله روانه ده چې یو ځای ته قافله ورسېدله په دې امام ترمذي سر ټیټ کړه داسې په اوښ سور سر یې ښکته کړه چې ښکته یې کړه اوښ روان دی چې لږ ساعت تېر شو نو سر یې راوچت کړه شاګردان ورسره وایي صاحب دا سر دې ولې ښکته کړه بیا دې اوچت کړه څه چلو بیمار یې څه چلو وایي نه دلته ونه نه وه څه ونه او کوم دلته ونه وه که نه ما ځکه سر ښکته کوي ونه کوم ده بس قافلې ته یې ودرېږئ زما حافظه کې فرق راغلی دی دا خو که زما حافظه خرابه وي خو زه د رسول الله مبارک احادیث ویمه دا خو من هغې کې غیر غلطي کېږي نو قافله کې د شاګردانو لوی عالمو دوستان دي قافله ودرېده وی ولې صاحب وی زه چې کله په سترګو روغ ومه او حج له به په دې لاره تلم نو دلته یو اونه وه د هغې یو خرام په دې لار راښکته شوی و ګډ خرام نو چې څوک به پیاده تلل د هغه سر به ورسره نه لګېده او چې څوک به په سورلی و په اوښ یا په اس د هغه سر به لګېده نو موږ به دلته سر ټیټ که چې هغه خرام سره هم سر ونه لګېږي دلته ونه وه او تاسو خو وایئ چې اونه نشته دی نو لکه چې زما حافظه کې فرق راغلی ودرېږئ معلومات اخلو نو خوا کې ورسره کلي و د هغې بوډاګانې راوستل ورته یې ویل دلته چې ته ونه وه او کوم ځای وه که نه زموږ د استاد خو داسې وایي وایي او وه وایي کوم ځای وه نو چې کوم ځای امام ترمذي سر ښکته کړی و هغې راله ګوته یې کېښودی دقه ځای ونه و د هغې خرام ښکته و په دې لار باندې چې څوک به په لاره تلل نو سر به جنګېده په اوف یا په اس چې سواره به نو سر به ټیټه و اوس زړه شوې ده هغه اونه نو پرېوتې ده زړه شوه زول سیلې وغورځوله نو ته خپله سوچ وکړه چې یو سړی روغي او په یو لاره ځي او بیا ړوند شي او په هغې لاره ځي او هغه ته دا پته لري چې دلته ونه و خرام یې په دغه راښکته و په لاره د دې نه مضبوطه حافظه بله کېدی شي نشي کېد دا زموږ بشیرجان دی دا په سترګو نابینا دی مثلا درته ووایه چې دا د مخامخ دلته کې دا پلان کې شی دی د یو بویلا سره مو جنګوي کټ دی او بیا ته یې کټ لرې کړه ورته یې په دې لاره لاړ شو د کټ هغه ځای معلوم کړه دا خو واقعي چې لوی تپتازاني دی دا خو واقعي چې برد د قیانوس ته زمانې دی والله که دی هم معلوم کړی شي بچې معلومونی شي نشي معلومولی دا الله دغه زمانه کې خلقو له مضبوطې حافظې د دې قرآن او د پیغمبر د حدیثو له برکته ورکړې وي د دې قرآن د خاطره د رسول الله مبارک د حدیثو د خاطره د حافظې خدای پاک دې خلقو له ورکړې یو سړی و د هغه نوم و قتاده تابعي دی په سترګو ړوند دی او سنګ ړوند دی مادر ذات پیدایشي نابینا لکه څنګه چې زموږ بشریان دی الله یې دله د دې په عوض کې جنتونه ورکړي بشریان په موږ ډېر ګران دی معذوره دی دا شکر درته زه وایم بشریانو ته خو د خدای شکر ادا کړه چې تا له خدای پاک د رسول الله مبارک نعتونه په زړه کې اچولي او ته لګیا د پیغمبر مبارک صفتونه کې که دا دې نه وي نو بیا به دې څه کول بیا به په سړکونو پېښور کې ګرځېدې او خلکو ته به دې لاسونه نیول او ویې به چې خدای مو بخښه نابینی مو ړوند دی ما سره امداد وکړي سوال به دې کوو د رسول الله مبارک د نعتونو د برکت نه الله تعالی هغه مقام درکړی دی چې مولیان دې مخکې نشي ودرېدی دی خو جلالي زغیر خو چې ما په جوش کې راشي بیا مولیان هم ترې تښتي بیا مولیان هم ترې تښتي خلک یې لحاظ کوي که نه خو چې کوم عالم تقریر کوي او د د لا ټیم پکې راغی وایي خدای خیر پکې واچوي دی هلته ورته ورپاسې وایي کوزېږي که نه کوزېږي نو وروره ته خو ځان له دمدمې خو که یو غرض دې ورکړه سړی له لاندې څه وباسې خامخا به کوزېږي خلک یې قدر کوي عزت کوي علما قدر کوي احترام کوي عزت کوي د دې وجې نه چې دې معذور هم دی اواز هم ښایسته دی د رسول الله مبارک مداح دی او زمونږ خو یار زه درته یم ویم زما په ټوله دنیا کې زما لقه یو ته مرید بل مې نشته
دی وایي د مان په ویړه دنیا کې هم ته یو پیر یې بل مې نشته واقعي په باران کې په زوی کې په طوفان کې په سیلۍ کې هر وخت دی راځي او زموږ د دې بیانونو خدمت کوي دا نن چې زموږ بیانونه دنیا ګور ګور ته ورسېدل الحمدلله دا د دې نابینا د دې بشر جان برکت دی خدای دې خوشحاله کړي بهر کې زما ورو خبره مې دې کورې کوله چې دې په سترګو ړوند اوس پیدایشي وم نو دې به ته د سعید ابن مسیب مجلس ته سعید ابن مسیب بل یو تابعي دی ډېر لوی عالم نو دې به ته نه د هغه نه به یې تپوسونه کول د حدیثو هغه به ورته حدیث وویل یو ورځ ناستو ما ته حدیث ورته وویل په سبا بیا راغل په بله ورځ بیا راغل ابه لږ یو حدیث به وي بله چې یو څو ورځې تېرې شوې او ورته وایي یا اعمه حفظت شیئا ام لست یاد هم که نه که زه داسې ستړی کړم څو ورځې سهار راځې او زما د حدیث اورېد نو ته خو ړوند دې څه د یاد هم کړل که هسې زه ستړی کړم وایي صاحب یاد کړي مې دي وایي وایه ما څه وویل نن ننني سبق له ګردان که وایي ننني ویم که د لومبۍ ورځې ووایم وایي ښه ده د لومبۍ ووایه د لومبۍ نه یې ورته شروع کړه سألتک عن کذا فقلت لي کذا ما د نه دا تپوس وکړه ته دا ووایي بیا دې دا ووایي بیا دې دا ووایي بیا دې دا ووایي او په دې منځ کې به وې وسألت عن الحسن حسن بصري نه مې پکې تپوس کړ پکې دا خبره کړې ده چې د یو څلورو پنځو ورځو سبق یې ورته ورګردان کړه په هغه ترتیب کې په کومې ته اورېدلی نو سعید ابن مسیب ورته وایي مسیب وایي ارتحل یا اعما فقد نظفتني ړونده ځه اوس په مخه دې ښه مونږ خو دې نچون کړو دا حافظه دا شیخ الحدیث یو ځل کور کې ناستو یو سوالګري سوال وکړ راوړی خدای مو بقا نو ده په یو د لرګي جامو په هغې کې شی واچو سوالګري ځای ورکړ سوالګري خو دې ړوندو هغې د ظالم بکي د جامه متختاو لا بس زمانه تېره شوه کلونه تېر شو کلونه نو په مینا کې دی اوس ناست دی یو سوالګري وایي خیر راوړی خدای مو بخه د ده خوا کې روان د کلک د مټه ونیوه وایي هغه د لرګي جام والا خو به نه وایي یمو مغې مه وایي څو کاله پس د اواز نه پېژندلو زما رو اصل خبره دا ده چې دغه علاقه یو زمانه کې د علم مرکز و امام ترمذي امام بخاري غوندې شخصیات پکې تېر شوي دي ترمذ زه خو لاړلی شم د هغه قبر ته ځکه چې ما تپوس وکړو نو قبر ته یې ما ته وایي د تاشقند نه کم از کم 8 ګردې مزل دی یاره مې ځمه هر څنګه چې ریل ګاډی هلته کې ریل ګاډي ډېر تېز دي بلکې هلته یو بل نظام دی په تاشقند کې میټرو چلیږي انډرګراونډ ځمکه کې لاندې او ځمکه کې لاندې چې کوز شي نو میټرو چلیږي پکې ناشته میټرو ده حیران به شي ټیشنې دي پکې بس هغه یو 2 منټو له ودرېږي او خلک ټیکټ به مخکې هلی چې ورکوزېږي ټیکټ من اخلی بس بیا ټیکټ کلینډر پکې نشته چې څنګه ودرېږي بس ورو به خیږي او هغه ډرایور دونه تجربه کاري چې خلک څنګه کوشي او په یو منټ کې به خیږي او کوزېږي به بس څوک کوشي او څوک ورخیږي ورخیږي بس دروازې اټومیټک بند شي او دې روان شي یو 4-5 منټه کې دومره سپیډ کې رواني بل ټیشن ته ورسي هلته اعلان وکړي هغې په هغه ځمکه کې چې پلانکي ټیشن ته کسان ودرېږي مونږ به ودرېږو نو هلته ودرېږي نو بس دروازې اټومیټک کولو شي نو خلک دې څوک کوشي او څوک ورته راوکوي او دغه ښه خلک دی مونږ چې په یو ټیشن وروختو که نه ما هغې کې چکر و چې څنګه وروختو هلکانو چې مونږ یې څنګه ولیدو مونږ لا ختلي نو چې مونږ ته سیټونه پرېښودل او په خپلو دې دلته کېد ډېر احترام پکې ډېر زیات دی ایرپورټ کې خو دلته پلین کې به ودرېږي که نه که د زماني بوډا هم دي خو څوک چاله نمبر نه ورکوي هر سړی په خپل قسم په الله چې مونږ ورسېدو په ایرپورټ ودرېدو نو زمونږ نه یو 4-5 هلکان مخکې ولاړو هغوی زه وروسته شو مونږ یې مخکې کړو دونه احترام دی پکې میټرو بیا څه ده په ځمکه کې لاندې سورنګ دی سورنګانو کې رواني صرف ټیشن دپاره ځای کولو پرېښی دی نو ما بیا ورته وایي چې یو بله میټرو شته کوم دی هغه دې نه لاندې ده د دې نه لاندې ده هغه میټرو مې زمونږ خو خدای دې پکې خیر واچوي سړک دې جوړېږي نو 15 کاله 6 کاله د ګاډو هم تبه وکړي د خلکو د جامو هم تبه وکړي خلک هم رنځوران کړي او چې سړک جوړ شي نو 2 کاله پس هغه بیا روان او اکثر په پول ګاډي نه ورغلي چې وغورځېږي لاندې دې ته نظام وایي په ټول تاشقند کې دا م واوره په ټول تاشقند کې په هر
کور کې په هر هوټل کې په هر غسل خانه کې په کور کې په هر باتروم کې ګرمې اوبه به چلیږي په پیپونو کې بلکې هلته خو یخني په دې ورځو کې واورې غورځېږي اوس پرې چتونه دي نو هلته کې په کمرو کې د هیټرې لګېدلي خو د ګیس هیټرې نه دي د چوله نه ده د دغه ګرمو اوبو هیټرې دي هغه داسې مخصوص هیټرې جوړې کړي چې هغه ګرمې اوبه پکې تاویږي نو هغه ګرمو اوبو سره کوټه ګرمېږي غسلخانه کې هم دغه لګېدلی دی په برنډو کې هم دغه لګېدلی دی هغه ګرمې اوبه فوټ کېدلې اوبه پکې تاویږي هغې سره کوټه ګرموي وایي لکه دا اوبه څوک کوم ځای ګرمېږي وایي دا حکومت انتظام کړی دی په ټول تاشقند کې په ټولو کورونو هوټلو کې دقه ګرمې اوبه روانې دي خدای چې حکومت یې په څه ګرموي او دا په دې ټولو غسلخانو کې چلیږي دا ناشتانې ده او د سکو اوبو یاره پکې نشته هغه خلک د بوتل اوبه څښي پته نه لګي یا به پکې بیا به نه خو د بوتل اوبه عام خلک په هغې کې څښي نو صیبه حدیثو ځای دغه و د فقه ځای دغه و لوی لوی فقهای کرام دغلته پاتې شوي دي او ورسره د تصوف ما د تماغ کې ذکر کړی و د تصوف مقام د هندوستان ته که تصوف راغلی دی او خصوصا نقشبندیه سلسله راغلی ده نو دا د دغه علاقې نه راغلی ده ما تاسو ته قصه کړې ده په لومړۍ جمعه کې مې درته که په دویمه جمعه کې مې درته ذکر کړی چې د دغه ځای نه نقشبندیه سلسله راغلی ده او په هندوستان کې بیا خواجه باقی بالله صاحب شیخ احمد سرهندي مجدد الفسانی خواجه محمد معصوم خواجه سیف الدین مرزا مظهر جان جانان او شیخ غلام علی رحمهم الله دا د هغې علاقې د سلسلې مریدان احادیث د هغې علاقې نه فقه د هغې علاقې نه تصوف د هغې علاقې نه لیکن افسوس چې نن په هغه علاقه کې سر نه بغیر د نوم د ایمان او د اسلام نه بل هېڅ شی پکې نشته هېڅ نه نه دي خبر ټول جنکۍ او ښځې دومره ده چې په سمرقند کې لا مې مشرانې ښځې جنکۍ نه مشرانې مې ولیدلې چې یاره هغوی اوږده اوږده کمیسونه اچول بس لاندې پاجامه ده خو بره اوږده کمیسونه جنکۍ ټول په پتلون کې ګرځي او په کوټونو کې ګرځي هلکان ټول په کوټ کې ګرځي پتلون کې ګرځي مولا په کوټ او په پتلون کې ګرځي نه د مقتدي ګرشته او نه د مولا ګرشته هېڅ هم بشته شراب کونه مکمل صرف قانونا پابندی ده چې یاره د 18 د 14 ټاړو نه پس کم هلک به شراب نه څښي خو هغه پابندي برای نام ده او د 11 بجو نه پس مې واورېدل چې کلبونه هم کولوي بیا خلک ځي په کلبونو کې سندرې ګانې هم اوري شرابونه هم پکې څښي او چې څه یې خوښه یې هم پکې کوي تپوس به وکړي چې ته مسلمان یې او الحمدلله مسلمان یې کلمه نه راځي لمونځ څه ته وایي پیژنم نه روژه پته نشته روژه څه ته وایي قرآن شریف اوهو قرآن شریف څه شی دی پته نشته څنګه ځان ته مسلمان وایي یاره زما نیا وه یا مې نیکو او د انقلاب نه مخکې هغه وایي چې زما پلار مسلمان و بس د وروسته انقلاب نه مخکې هېڅ هم نشته هېڅ خالی ده بلکل دین پکې نشته پرده پکې نشته دومره ده چې دا حیا پکې شته خلکو مخکې لږه حیا کوي صفایي پکې ډېره زیاته ده زبردسته صفایي ده پکې او قدر پکې د مشر شته پیسې سپکه ده د پاکستان 1 روپۍ د 80 روپۍ تقریبا غربت هم پکې دی لیکن زمارو بنیاد د خبرې ده چې هغه وطن چې د علم او د دین مرکز و هېڅ هم پکې نشته دا نن دا شی زموږ په ټولو اسلامي ملکونو کې دا شی روان دی خفه کېږه ما نن اغیار لګیا دي په دې ټولو اسلامي ملکونو کې د هغوی کوشش دا دی چې همدغه چل به سره وکړو صرف په نوم به زه ځانته مسلمان ویم بس نه به مونځ پېژنم نه به روژه پېژنم نه به زکات پېژنم نه به حج پېژنم او چې کوم ځای کې زما د دین مرکز دی چې مدرسه ده هغې ته به په سپک نظر ګورو او چې څوک ما ته دین ښیي چې هغه ملا دی او عالم دی هغه کې به نقطې راوباسم مړه دا ملا خو هغسې دا مدرسه خو داسې دا ټیک ته بلکل په 100 کې به یو مدرسه ټیک ته چې او په معیار د دین نه برابر په 150 کې یو ملا به وي داسې چې هغه به په معیار د علم او د دین نه برابر نو خو شته کوم ځای نشته په 150 هلکانو کې به یو داسې وي چې هغه به تبلیغ لفظي خو د تبلیغ په اصولو به نه برابر په 110
پیرانو بزرګانو کې به یو داسې وي چې هغه ځان ته پیر اوزبرګ وایي، خو د پیرۍ او د تصوف په معیار به نه برابر. دا خو کېدی شي، ولې نشي کېدی؟ زمینداران ټول یو شانتې دي؟ نه. تاجران ټول یو شانتې دي؟ نه. دوکانونه ټول یو شانتې دي؟ نه. نو مولیان هم ټول یو شان نشي کېدی، مدرسې هم ټول یو شان نشي کېدی. خو دا به منې چې قرآن او سنت خدمت نن په دې زمانه کې مدرسه کوي او د دین او د پیغمبر مبارک میراث نن په دې زمانه کې ملا په لاس کې اخیستی. د رسول الله مبارک مقصد څه دی؟ هغه د راتلو مقصد لږ معلوم ده که نه. انما بعثت معلما، د دې له لېږلی شوم چې خلکو ته دین وښیم. نو تا دې په خدای قسم یې رښتیا ووایه، تا ته دا ښکلې عقیده او دا عمل دا څوک درته ښایي؟ مولا درته نه ښایي؟ دا د هغه مشر مولا په لاس کې نه دی اخیستی. پیغمبر مبارک چې وایي د جنت لاره څه وایي؟ من سلک طریقا یطلب فیه علما، څوک چې په هغه لار چې په هغه کې د علم طلب کوي، طالب العلم ته وایي، طالب العلم ته. سهل الله به، یا بل ځای کې سهل الله له طریقا الی الجنه، الله به دې طالب ته د جنت لاره کوله وکړي. او پیغمبر مبارک وایي زه خو نه وایم چې دې طالب العلم ته ملا خو لا پرېږده وه چې کوم لا علم نه دی کړی طالب دی. رسول الله مبارک قسم په الله چې رسول الله مبارک وایي، قسم مې درته وخوړ چې په اونو کې په دریاب کې کمان او په سورو کې میږي ورته دعاګانې کوي. او رسول الله مبارک فرمایي قسم په ذات په خدای چې دا د پیغمبر مبارک وینا ده. زمونږ په روایاتو په سندونو په اعتبار زه قسم خورم چې رسول الله مبارک فرمایي چې طالب العلم ته فرشتې وزرې خورئ. صاحب د مرقات یو واقع لیکلې ده، یو عالم به خلکو د درس کو پخپو شلو، یو شاګرد ته تپوس وکړه چې دا پخپو پیدایشي شل دی؟ وی نه. وی دا ولې شل شوی؟ وی دا حدیث مې وکته چې فرشتې وزرې غواړي طالب ته. وی زما داسې خندا غوندې راله، وی ما چې د ټوک نه وي چې اوس خو به دا وزرې وله موږ ماتې کړو، ټوکه غوندې مې لره. وی اقا ساس سره مې دا خپې شلې شوي. د طالب دا مقام دی، د استاذ به څه مقام، د عالم به څه مقام وي. ولې نو ځکه د پیغمبر مقصد دقه دی چې قرآن خلکو ته ورسي، او د قرآن تشریحات د حدیثو په شکل کې، د سنتو په شکل کې خلکو ته ورسیږي، او د قرآن مسائل نن د فقه په شکل کې خلکو ته ورسیږي. هغه خدمت نن په مدرسو کې کېږي، هغه خدمت نن علما کوي، هغه خدمت نن د دین طالبان کوي. لیکن موږ هغه سپک کړي دي. ولې؟ یو کس به چې ته غلطي کړي هغه ته ګوته نیسو، ټول په هغې بدنامه. یو مدرسه کې به چې ته غلطي هغې ته ګوته نیسو، ټوله په هغې بدنامو. یو طالب دوه طالبان به چې ته غلطي کړي هغې ته ګوته نیسو، ټول پرې بدنامو. دا دانش او هوښیارتوب نه دی جي، دا همعقلتوب دی، هوښیارتوب نه دی. ورشه دین نه خلکو لوبې ټوکې جوړې کړئ. نن بیا په یو سړي په فیسبوک وګوره، نن یو سړي بیا د پیغمبر دعوه کړې ده او را روان دي، تاسو ته پته لګي چې دا سوشل میډیا ګوري، دي ته پته لګي غټ غټ سری دی، غټ ماته چا وفوټ، غټ غټ سری دی، غټه غټه ګیره ده. نوجوان هلک دی، ځای را نه دی معلوم چې کوم دی، څوک وي هالنډ کې دی، څوک وي جرمني کې دی، ځای نه دی معلوم. او هغه صفا الله شاهد دی، ما په خپله واورېدل. وایي زه د خدای رسول یم، زه رسول یم. احمد عیسی زه رسول یم، زه وی پیغمبر یم. وایي قرآن کې زما پیشنګویی راغلی دی، او بیا د پیغمبرانو نوم دونه په سپک اخلي چې د حد نه وتی. هغه وایي څوک وایي چې رسول الله هم نه وایي، صلی الله علیه وسلم هم نه وایي، وایي څوک وایي چې د محمد نه پس بل پیغمبر نه راځي. اردو کې لګیے، یہ کون کہتا ہے کہ محمد کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، رسول نہیں آئے گا؟ یہ جھوٹ ہے، وایي دا دروغ دی. وایي او دا وایي محمد خو د خلکو پیغمبر نه سره نه دی، آیادن کړ صلی الله علیه وسلم. او وایي چې څوک ما نه مني، دا الفاظ دي چې څوک ما نه مني. ګوره د پیغمبر نوم سره علیه السلام هم نه وایي. وایي د موسی د قوم په شان تباه بشي، د هود د قوم په شان تباه بشي، د لوط د قوم په شان تباه بشي. واره یعنې نن زمونږ دنیا مسلمان کم ځای ته پاتې شو، کم ځای ته مسلمان پاتې. او مسلمان میچنې بل ځای ګرځي، ورشئ وګورئ تاسو ځای په ځای د پیغمبر پورې خطک کېږي، ټوکې کېږي، خنداګانې کېږي. هالنډ ته وګوره، د پیغمبر خاکې جوړېږي. او زما خپل مسلمان د رسول الله مبارک امتي هم نن په دې چالونو کې پروت. خدای ته وګوره د ماروم. یو خبره ذهن کې واچوئ، زه د سیاست خبره سره په دې سټیج نه کوم، نه مناسبه ده. زه دا عادته ویم چې خدای مخکې کې، رسول مخکې او لیډر رستو.
خدای او رسول مخکې او پارټي وروستو کوئ خپلې پارټۍ کې څه خوښئ د دنیادارۍ پارټۍ مو دي هغه چې ستاسو څه خوښئ هغې کې خو هم زموږ نه منئ څه هم خوښئ کوئ خو مهرباني وکوئ چې کله هم د رسول الله مبارک د ذات خبره راشي او د قرآن خبر راشي او د پیغمبر او د خدای خبره راشي نو هغې کې بیا لیډر به خپل کار کوي پلار به خپل کار کوي او تره به خپل کار کوي او قوم به خپل کار کوي پارټي به خپل کار کوي هغه به مخکې یو او که ته وایې نه 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 دا داسې ته د لیډر لپاره په هغې کې تاویلات کوې نو ایمان کې د خطره ده بیا احتیاط پکې په دې مسلو نو نن دنیا لګیا ده د اسلام او د دین خلاف بار کې دا خو مې دا ازبکستان سفر و څه بعضې حالات پکې د دین او د اسلام و هغه مې درته ذکر کړل او یوه خبره دلته کې څه مړي شوي دي ما ته خو پته نه وه چې څوک مړه دي